ملازمه دا راته ووایي چې څه کیسې دي. والله مامور صاحب حیرت ته غواړم چې سندرغاړی شم او په دې مرۍ باندې مې کار شروع کړی دی. ښه غواړې چې سندرغاړی شې؟ هو مامور صاحب نو دې ملازمت نن څنګه جوړېږي؟ ښه ملازمه داسې وکړه چې یوه زمزمه خو راته وکړه. ولې نه مامور صاحب په سر سترګو ستا د سترګو بلا واخلم بیا دې سترګې ولې سرې دي. غږ دې چندان خواږه نه لري داسې ووایه ستا د سترګو بلا واخلم بیا دې سترګې ولې سرې. مامور صاحب خفه کېږه مه دا غږ دې داسې لکه غوندې لړزه لري لکه جنریټر چې چالاني دغه شانتې سړی وایي ستا د سترګو بلا واخلم بیا دې سترګې ولې سرې دې پام چې وار دې خطا نه اجازه ده وخت نا وخت باندې ګورې او راخوشي به وایي په سور کې دې راته بېسوري راوسته. صاحب بې وخته خو نیم راغلی دغه دی رسمیات شروع دي دغه غریزه مې د ګمزا که د خولې خوند دې څنګه دی غوږو ته دې ګوره لکه سم د امریکا شغال. صاحب د غریزه په دې څه وکړم امضا یې که مامور صاحب ما خو بڅبته خبر نه وي کلی چې تاسو خاندئ. یاره زه یم ډېر ټوکي ښه مامور صاحب خیر دی ته یې امضا که تو خدای کومه ټوکې کوي. و مامور صاحب ما کومې ټوکې کړي دي خو سمه خبره کوم عریضه مې دې امضا که همدا دې ټوکې دي چې عریضه راباندې امضا کړې. مامور صاحب ولې رخشان راباندې زه ستاسو د رخشان یم. رخشان څنګه رخشان خو ته په موږ وهې. ملازمه درته وایم چې دا د دروازې پورې وباسه او د دفتر په اصولو باندې پوه کړه چې لږ پوه شي د خدای غر کې د خاندان یې مړو سهار دی. ښه صاحب سوال کار نه پوهېږي خدای دې زه چې څو وطن دی نو خدای دې وطن جوړ کړي پوه شي موږ خدمت کوو پوه شي خدمت ته راغلو مامورین دي. زنده‌باد دغه شي زه وایم چې زنده‌باد دي چې په نیمه خبره دی دا واخله دا واشه ځه راوړه چې زه مې امضا کړم. چمبرګانه مامور صاحب راوړه چې اسناد دې کم شي. ځه کمې دي خو مشر پوه شي کار مې درته زه روکو ځکه خفه دې م کړو خو ځه ځه په مخه دې چېرته ولې دا موږ درته د سړي زامن نه ښکارو. کوم شی غواړې واخله خدای نه مې ځان مخکې شه خوشي مې که استاده بله خبره ده وي وامې چې نن تا پولیسو ته حواله نه کړم په خدای که دې پرېږدم ستا د لاسه خلکو ووهلم. ماما دا ته څه بېسوره سړی بې صورتي که زه یم اوس به دې څه درته وښایم چې د کال خپرونې پولیسو ته دې حواله نه کړم پرېږدم دې نه. ماما نو ته به وایې که خلکو ته ما ویلي دي چې دا ډوې ور ووایي دې کې زما څه ګناه ده خوشي مې که دا کله مخکې شه یاره بزواني هغه ځواني وه خو صد افسوس چې پیسې نه لرم څه وکړم درته یم خوشي مې که څه خبره ده کینئ یو خو ستاسو د لاسه یې زه لیونی شومه لیونی خو دا وراسي که د خپلې ځوانۍ ته مې هم پرېږدوئ چې زه هغه خپله ځواني مې یاده کړې وای دا دې ولې نیولې بیا دې ګرېوانه څه خبره ده. صاحب زه د مرسدس ډریور موټر یم نه رښتیا غلط یم د مرسدس موټر ډریور یم او د دې سړي د لاسه په خپل موټر کې خلک داسې ووهلم چې سر یې رامات کړل. صاحب ډېر ښه یې وکړه ډېر ښه آفرین امیر صاحب آفرین. چپ چې بله خبره ونه کړي د مرسیډیس موټر ډریوره چېرته اخلاقي کلینډران ونیسه تا خو بدماشان نیولي دي. صاحب دا مې کلینر نه دی دا ځوان نوي سندرغاړی شوی دی. نو بیا
نو ما سندره څک نه بندولم نو په موټر کې ناس خلکو داسې ووهلم چې سر یې رامات کړه. په دې سندره کې داسې څه ګډوډي وه چې ته خلکو ووهلې؟ دا ځوان داسې یوه شعر وویلی چې په خدای مې قسم چې په ما باندې د شرم نه خوله راغی. مثلا څنګه شعر څنګه سندره؟ څه چرسي لالیا او بنګي لالیا د وسلوالو ګوتې دانې دانې نو پوهېږم هر ګډوډ پکې لګیا و. هغه دوهمه سندره یې سیبو دویمه سندره بیرته زه په خپله زمزمه کومه وی حقی مرمیتی یادیتونه ناره کنم یخنې ته پاره کنم یخنې ته پاره. ولا زه خو یم چې د دوهمه سندره داسې بده سندره نه وه. زه خو یم چې زمونږ د حکم څوک رانهږي که نه خو دا ورځې دې تا غوندې دی ګریوانه رانیسي. زه په دا خبره مې نه ده کړې. حامد صاحب بله سندره مې واوره نسکما زه تش سګرټ نسکما خالي سګرټ نسکما او نسکما او نسکما او نسکما. هسې ما دا ویل چې دغه نن سبا دغه سندرغاړي چې کوم دي که نه دا ولې نشهیي توکو ته په دې خپلو سندرو کې دومره زیات کمپاین کوي؟ صاحبو دغه شاعران چې دي که نه دا همدغسې شعرونه لیکي که نه هو دغسې مست مست. د مرسیډیز موټر ډرایوره ته څنګه داسې مجبوره شولې چې د سوارلۍ په موټر کې دې ټیپ ته دونه تیز کش ورکړی و؟ صاحبو نن سبا شاعران همدغسې مست مست شعرونه لیکي هو مست مست شعرونه لیکي. د مرسیډیز موټر ډرایوره دا راته وایي چې تا داسې کومه مجبوري وه چې د سوارلۍ په موټر کې دې ټیپ ته دونه تیز آواز ورکړی و؟ څه وکړو خو وخت مو نه تېرېږي. وخت دې نه تېرېږي. وخت به دې تېر شي که نه دا وخت خو به زه تاسو ته وښیم خو چې کله هغه شاعره مو نیسم چې چا دا شعرونه لیکلي. عسکره شعرونه نه نه ویم سندرو ته مو وګوره او دې بل د مرسیډیز موټر ته وګوره. هلکه څه کوې په سایکل دې ووهلم لونې وړوند خو ته چې موږ ته درس راکوي. هلکه څوک د استاد سره دا رویه نه کوي. استاد دا چاقو وګوري که نه دا به دې په دې نرمه پسته خېټه در ومنډم که ما ته دې پوره نمرې رانه کړې او ناکام دې کړم پوه شوې؟ پوه شوم زه چې ښوونځي ته ځه 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 ما سره بایسکل دی تا نه مخکې رسېږم. هلکه هغه استاد ته خو مې چاقو وښودو سم لړزېدو سپینه مې ورته وویلې وایي نمرې مې کمې نه کړي هو ته ودرېږې دا خو ګورې که نه چې یو ځل راشي دا توره لټکه معلومه به شي. راسئ مننه کښېنئ. شاباش. ښه ګرانو زده کوونکو زموږ د نن ورځې د درس موضوع ده ښه زده کوونکو د تعلیم سره تربیه هم ضروري ده. کور او ښوونځي د تربیې ځای دی نه د بدماشي. ګوره معلمه زما خبره واوره د ټولو نه مخکې خو دې د استادانو نړیواله ورځ مبارک شه. مننه کوم ژوندی و. معلمه ژوند دې ځان ته وغواړه معلمه ما ته نمرې راکړه نمرې. نمرې خو په لیاقت او درس ویلو ورکول کېږي او ته د تومانچې په زور غواړې. ګوره معلم صاحب درته وایم چې ما هم ښه پېژنې او زما پلار هم ښه پېژنې. درته وایم چې موږ دواړو ته په مفتو کې نمرې راکړه کنې خدا ورځې د تماچې دا ټولې مرمۍ دې په دې سر باندې وباسم پوهېږې که نه؟ دا ظلم دی چې دغه تکړه شاګردان پرېږدم او تاسو ته نمرې ورکړم. معلمه ته لکه چې په دې وطن کې د زور له قانون سره نابلده یې که څنګه؟ پوهېږم نو چې پوهېږې درته وایم چې بیا پرته دې هر څه نه درته وایم چې چاقو او تماچې ته نمرې ورکړه کنې نو زه مجبور یم چې دغه تکړه او لایق شاګردان ناکام کړم او دغه دواړو بدماشانو ته نمرې ورکړم او بریالی کړم. دغسې استاده رښتیا یې ویلي دي چې زور غالب
نه لري نه لري بالکل یې نه لري معلم صاحب معلم صاحب اصول دي سړی د خپل قندا اصول دي خیر دا دغه پوه شي پوهېږي که نه پوهېږي خو بس د دې همداسې اصول دي خیر د معلم سیمنټ مې بار کړی دی ګاډی به مخکې ودرو دا مخته تېر کړه ځه استاد دا راته ووایه چې په دې زرنجۍ کې دې څه بار کړي صاحب سیمنټ دی سیمنټ سیمنټ او صاحب نو دا راته ووایه چې د ګمرک هغه هغه دې تحویل کړی او صاحب شته زي ماما زي الله مو مرشه الله مو مرشه ټیکس خو دې ادا کړی دی ګمرک او ورکړی مې صاحب خو دا راته ووایه چې زمونږ ټیکس څه شو صاحب ستاسو ټیکس څه شي ټیکس ولې دا موږ درته ماران ښکارو خاورې بخورو درته وایم چې پیسې راوباسه پیسې دا نور نوم درته پې زیږدمه د ټیکس والا دا وخت صاحب دغه د باسازۍ په نوم باندې ټیکس درته وایم چې د موسیقۍ په نوم باندې ټیکس راوباسه کومه موسیقي کوم ټیکس ولې موږ ستا د پلار نوکران یو چې په دې لویه لار کې به درته ناست یو درته وایم چې پیسې راوباسه پیسې صاحب 100 روپۍ درکم او کومه موسیقي اوري بس راوباسه دا پیسې دې راوباسه او واوره دغه موسیقي واوره په خپل سره وسلوال صاحب دا 1000 روپۍ ستا د بادسازي پیسې او دا 1000 روپۍ ستا د ګمنام پیسې آفرین زنده باد منم دی ځکه چې ته هر وخت په دې لار ځې او راځې او ته خو زموږ د قانون سره ډېر ښه بلد دي خو دا راته وایي چې په دې پلین کوچ کې دې نن بیا څه رابار کړي دي صاحب لږ ژاولې مې بار کړې ژاولې زنده باد ورځه نو ورځه ځه او هلو وروره دا د ټاکنو خپلواک کمیس یون دی بله هو تاسو څوک ای وروره زه خو وایم چې لږ لاړ شه دغه د رایو د صندوق نه د سرپوغ جیب که دغه زموږ سرنوشت لږ وګوره چې څه شي دا کار اوس نه کیږي وخت ته انتظار وباسه ولې نه کېږي نه کېږي دا ځینو کاندیدانو خو وار د مخه خپل ځانونه بریالي اعلان کړي دي هغه کاندیدان هسې ټوکې کوي اعلان به مونږ کوو که هغوی ګوره نه کېږي چې داسې یوه خوږه خبر راته وکړې سخت پریشان یم نه صبر وکړه چې یو ځل د رایو سرنوشت خو معلوم شي د تاسو چې ته نه جوړ کړي د رایو دی سرنوشت نه تاسو خو سمې دی د دې غوایي کلمې جوړې کړي دي په دې یو میاشته کې خو به دا معلومه نه شي چې زه نر یم او که ښځه هلو 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 هی نو کاندید صاحب سلام علیکم مبارک دی شه کاندید صاحب ای چوکیداره دا مې کوم یو پلار شو چې وار د مخه راته مبارکیانې وی کاندید صاحب زه کراکری والا دکاندار یم چې ستاسو غونډو ته مې خیمې تامبوګانې او چوکۍ راوړي دي دغه بیل مې راوړی دی مالې که دغه حساب یې راته خلاص کړئ ترا که دا بي وای دا دومره ډېرې پیسې دا به د چا پلار درکړي دا څه رشخند دی واخله صاحب خو کمپین دی کوه که نه ښه خلک ورته راتلل نو دوی کې زما څه ګناه ده زما کمپین ته خو ټول 100 قسم نه راغلي ګوره ځان پوه که زه دومره پیسې نشم پرې کولی صاحب زما پیسې زما د څوکیو کرایه زه درته وایم زه ته اوس لاړ شه کله چې زه د هېواد لوی کلا ته بریالی شوم بیا راشه اوس مې په پیریانو باندې مالګې مه دوړه زه شابس زه خو چې پیسې نه لرئ اول نه فکر کوئ که نه دې ځینو ځینو ته خو الله که خپلې ښځې مراحه ورکړي لکه چې پیسې درکړې نوش جان او ورشه زر ورشه چې تا ته هم درکړي چې خلاص یې نشي نوشي جان مبارک لکه چې لوی کلا ته بریالی شوې چا ویل چې ما رای ګټلي دي دې سر ته دې وګوره لکه اوزه چې میوزیم ته راولي
صاحب زه د هغه تازه مېوې دوکاندار یم ستا د کمپاین کسان زما نه څه کم یو خروار میوه راولې ده په کمپاین کې نو زه دې څه خدمت وکړم ها ستا دغه تازه میوه خو خدا ورازي که ما په خپلو شونډو ایښي صاحب تازه میوه ستا کمپاین ته راوړل شوې ده خپل هغه کمپاینران ته ووایه چې زما پیسې راکړي نور څنګه یې د بریتو ته دې ګوره لکه لیوه ته دوکړه شروع کړي زما د کمپاین کوم کسان چې مسؤل کسان وو هغوی خو به اوښان هم په قرض اخیستل تاسو به لږ سوچ کاوه که نه درته ما سره پیسې میسې نشته کاندید صاحب دا خو ظلم دی تو اوس په خپل خبره کې پښیمانه یې که کامیاب شې څه به محال دي چوکیداره درته هم دا لیونۍ د دې ځای نه وباسه کنې خدا وراسي چې د مازغه مې خرابوي وباسه دلته راغلی پیسې راکړه ځه دې لیونیانو ته ګوره یو خوا خو دغه ټاکنو کمیسون دغه زړه راته راشین کو او بل خوا هم دغه بچمړي نه پرېږدي یو وایي چې تنبوګان مې راوړي او بل وایي چې تازه میوه مې راوړي ټاکان تازه خبر ویان ربړ خان با خبر ویل کېږي چې په هیواد کې د طبي پیښو ادارې د خپلو خدمتونو په احترام نړیواله جایزه وګټله د دې خبر د نورو جزیاتو لپاره په سیمه کې زموږ خبریال توتي ګل ورخطا صاحب را سره دی مبارک موشه الو ورخطا صاحب که زما غږ اورې دا راته ووایه چې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې دا نړیواله جایزه څنګه ترلاسه کړه وربړ خانه لیونیه دا نړیواله جایزه خو ځکه د طبي پیښو پر وړاندې د سلسلې ادارې نه رښتیا غلط شو د مبارزې ادارې ته ورکړه چې دوی خپلو خلکو ته پر وخت ځان رسولی یعنی مثلا څنګه ځان رسونه ګوره ربړ خانه که د هیواد په هره برخه کې سیلاب راشي او خلک یوسي یا د کوچیانو د پسونو رمې یوسي نو دوی میاشت وروسته ځان ورسولی دی دا به منې ښه نور بله واوره لیونیه دغه څو ورځې وړاندې چې د ننګرهار کابل لویه لار د باران او د ډبرو رالوېدلو له امله بنده وه خلک په لویه لار کې ایثار پاتې وو همدې ادارې د مسافرو لپاره ډوډۍ او خیمو غم وخوړو او مسافرین له ناورین څخه وژغورل توتي ګوله لیونیه ته خو په سپین میدان دروغ وایي په هغه ورځ خو موټرې تر ماښامه ولاړ وي ما خو د دې ادارې څوک ونه لیدل څه خدمات یې وړاندې کړي وي هغه د سالنګ لاره چې بنده شي خلکو ته څنګه ژر ژر خیمې او خوراکي توکي ورسوئ ته لکه چیړون یې توتي ګوله لیونیه دا راته ووایه چې دغه په کابل کې چې کوم زموږ وطنوال له خپلو ولایتونو د جګړو او نورو آفتونو له امله راکړه شوي دي د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره څه پروګرام ورته لري ژمی را روان دی که نه وربړ خانه لیونیه زه لاړمه ته له چرمکۍ څخه هم مار جوړوې دې خولې خوند یې را خراب کړم لاړم الو توتي ګوله لیونیه الو دوستانو توتي ګل لیونی هم لکه خفه شولو دوستانو دا زموږ د نن ورځې د ټاکان تازه خبر تر بیا ښې چارې Boy,
ta baba che da de zor democracy da prituna ta baba che da de zor democracy da sta santa pacha he 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 da کوشش خود تو وکړو غریبا بوی بوی دا وسیتی والا دی حق درکوي دا بوی بوی کارستا تو نشلی تلی بوی بوی چې تا ډالرو بوجه نه یاري مایا دا بوی بوی سوچې رشوت واسطې بوی بوی دا غریبانو پورې رنګې دی مایا دا بوی بوی قانون مانو نشته یارانو بوی بوی کا زورور ژړا واده ولسونه بوی بوی بریتونه تا بابا چې دا د زور دیموکراسي ده بریتونه تا بابا چې دا د زور دیموکراسي ده ستا ځان ته پاچاهي ده ستا ځان ته پاچاهي ده ستا ځان ته